د چنار سوري تابا کینم شا وزیرا یارا موزیگاره. استاد شاولی اوس چیرته دی؟ استاد شاولی په افغانستان کې له استاد سرهنګ څخه وروسته دویم کس دی چې په موسیقي کې ډیر پوهیږي. 50 کاله کېږي چې د موسیقي په برخه کې کار کوي او په دې څانګه کې زیات شاګردان هم روزلي دي. د استاد شاولی لومړنی استاد زاخیل استاد و. استاد شاولی ته د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا د استادۍ لقب ورکړل شوی دی. استاد شاولی تر اوسه 1000 سندرې کمپوز کړي دي، خو د خواشینۍ ځای دا دی چې دغه استاد د دې وسه او توان نه لري چې خپلې دغه ټولې سندرې ثبت او ریکارډ کړي. استاد شاولی وایي زما ډېرې داسې سندرې شته چې اوس مې د هغو کمپوزونه هم هیر کړي دي. ځینې خپلې سندرې چې له چا څخه اورمه وایم دا به چا کمپوز کړي وي. دا به لوی خدمت وي چې دغه استاد سره مالی مرسته وشي څو خپلې 1000 سندرې چې ټولې نوي کمپوزونه او نوي شعرونه لري ثبت او خپرې شي. کوشش دیری دو کولو مای کوشش دیری دو کولو بی انتهارا ترا یاد شولا بی انتهارا ترا یاد شولا اغلی لارا ترا یاد شولا. استاد شاولی خپلو سندرو ته د نامتو او تکړه شاعرانو شعرونه انتخابوي. هغه د چا خبره د کوڅې او بازار سندرې نه وایي. دغه دروند سندرغاړی وایي سندرغاړی باید د شعر په انتخاب کې ډیر پام وکړي. نوموړی په هغو سندرغاړو کلکه نیوکه کوي چې یو خو بازاري سندرې وایي او بل نجونې هم نڅوي. استاد شاولی زیاتوي چې دغه کارونه د موسیقي سپېڅلتیا او نګهوالي ته تاوان رسوي. استاد شاولی په هر فورم کې سندرې ویلي، له فولکلوریکو سندرو نیولې تر غزلونو په ټولو کې استاد دی. دا مهال دغه دروند استاد په کاناډا کې اوسي. نن سبا د موسیقي په برخه کې د ګوتو په شمار استادان لرو چې ځینې په وطن کې په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او یو شمیر نورې په بهر ملکونو کې په نورو کارونو لګیا دي. د موسیقي په برخه کې هڅې کابو په ټپه ولاړې دي. حکومت او یا نورو هغو کسانو ته چې مالی توانایي لري په کار دي چې دغو استادانو ته په دې برخه کې زمینه برابره کړي او د دوی په مرسته ځوانان وهڅوي چې موسیقي په اکاډمیکې بڼې سره زده کړي او افغاني موسیقي او هنر ته وده ورکړي.